السلام علیکم د ګندهارا ټي وي دی وخت خبر سره زه یم سارا خان. ډاکټر نصرالله جان وزیر الوداعي دستوره. ډاکټر نصرالله جان وزیر پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ 2015 نه په نړیوال کچ د علمي تحقیقي ادارې پښتو اکیډمۍ د اتم ډایرکټر په حیث د خپلې مورنۍ ژبې ادب دپاره خپل صلاحیتونه په کار راوستي وو. نصرالله جان وزیر د جنورۍ په 4مه نیټه کال 2024 باندې د خپل منصب نه د رخصتېدو په لړ کې په پېښور کې یو تقریب منعقد شو چې د دې دستوري صدارت پروفیسر ډاکټر یار محمد ماموم وکړو. په پریزیډیم کې پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام، پروفیسر ډاکټر ارشد علي، پروفیسر ډاکټر لال باچا وزیر شامل وو. د دستوري باقاعده آغاز ډاکټر عبدالحکیم د قرآن پاک د تلاوت نه وکړو. د نظامت چارې ډاکټر شیرزمان سیماب ترسره کړې. ډاکټر شیرزمان سیماب د غني خان د نظم نه د پروګرام شروع وکړه. وروستو اقبال حسین افکار، ډاکټر زبیر حسرت، محمد اشرف خان خټک، ډاکټر طارق دانش، منظور خان، ډاکټر عطاءالرحمن عطا، محمد قاسم محمود بنوي، ډاکټر فطرت بنيري په خپلو ویناګانو کې د پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر په حیث د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر پښتو ژبې ادب کلتور د ودې ترقۍ دپاره علمي تحقیقي زیارونه او د پښتو اکیډمۍ ودې دپاره انتظامي زیارونه هم وستایل او هغه ته یې خراج تحسین وړاندې کړو. وروستو د چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ لوبې مشاعره وشوه چې ورکې 18 شاعرانو برخه واخیسته. یاده دې وي چې په پښتو اکیډمۍ دا صنفونه په کتابي بڼه کې چاپ کړي هم دي. دا و د نن ورځې خبرونه. د الله په امان.